دا ورو سوال کړی دی چې یو سړی په کټ کې پروت او قرآن وایي او څه عذر ورته نه وي نو دا جایز دی او که نه بلکل جایز دی چې انسان سملاستی او قرآن وایي دې کې څه حرج نشته. امام بخاري امام مسلم روایت راوړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د عایشې رضی الله عنها په غېږه کې سر ایښودی او قرآن به یې وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د عایشه رضی الله عنها په غېږه کې سر ایښودی او څه به یې وي قرآن به یې وي. دلیل دی په دې باندې چې دا جایز دی. نو که یو سړی په ناسته قرآن وایي په ولاړه وایي په ملاسته وایي د کې هېڅ حرج نشته. که د اودس یي او که نه یي هغه اودس موږ وایو دا چې کوم سره چاردام لازمي یو خو د جنابت مسله هغه نه که دغه اودس یي او که نه یي چې کله زباني وایي او که چېرته زباني نه وایي د مصحف نه وایي نو بیا بغیر اودس لاس نشي وروړی. والله اعلم.